د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د قاموس لیکنې د لړۍ څلورم درس دی. نن د محتوا له پلوه د قاموس په ډولونو باندې بحث کوو. د قاموس ډولونه د محتوا له مخې نن په دې درس کې په دې باندې بحث کوو چې د محتوا له پلوه قاموس کوم ډولونه لري. د محتوا له پلوه قاموس دوه ډولونه لري، یو عام قاموسونه دي، یو تخصصي قاموسونه دي. اول راځو په عام قاموس باندې بحث کوو. عام قاموس څه دی، د چا لپاره دی او څنګه استفاده ترې کیږي. همدغه ډول بیا په تخصصي قاموس باندې بحث کوو. عام قاموس هغه قاموس دی چې د عامو خلکو ژبنۍ اړتیاوې پوره کوي، لکه د ژبې زده کړه، املا، تلفظ او داسې نور. کله چې یو څوک په ژبه زده کوي د عام قاموس نه استفاده کولی شي، یا املایي مشکل ولري، عام قاموس ته ځي، هغه کلمه چکوي چې په قاموس کې څه ډول لیکل شوي، یا د یوې کلمې په سم تلفظ نه پوهیږي، هغه په قاموس کې چکوي، په هغې کې ګوري چې دې کلمې تلفظ څه ډول دی. نو دغه کار د عامو قاموسونه دی. معمولا موږ چې قاموسونه د ورځنیو اړتیاو لپاره لیکو یا یې کاروو، هغه عام قاموسونه دي. عام قاموسونه کومې ځانګړنې لري؟ اول، عام قاموسونه د عامو خلکو لپاره لیکل شوي وي، یعنی هغه کسان چې محصلین دي یا د ژبې کاروونکي دي، یوه ژبه زده کوي، یا په صورت عموم ټولو کسان چې کله قاموس کاروي هغه عام قاموسونه کاروي. په دغو قاموسونو کې د ژبې عام کلمات راټول شوي وي، یعنې تر ډېر حده تخصصي برخه نه وي راخیستل شوې. کله چې یوه کلمه راخیستل شوې وي هم وي ډېر تخصص ته هڅه نه کوي، بلکې د عامو کسانو عامې ځانګړنو ته پام کوي. دغه قاموسونه د ورځنیو ستونزو د حل لارو په موخه کارول کیږي. کله چې موږ په متن کې مشکل ولرو، یوازې همدومره مرسته رسه کوي چې هغه مشکل موږ ته حل کړو، چې دا کلمه څه معنا لري، یا یې تلفظ څه ډول دی، یا دا کلمه څه ډول کارول کیږي، یا د دې د وینا توک څه شی دی. نو دغه عام قاموس دی. دغه قاموسونه تر ډېره حده په املا باندې متمرکز دي، ځکه عام کسان چې کله په متن کې مشکل پیدا کا یا په لیکلو کې مشکل پیدا کا، بیا عام قاموس ته مراجعه کوي، د عام قاموس نه استفاده کوي د املا د سم استفادې لپاره. په هغې کې ګوري چې د کلمې سم شکل څه دی، یا کله چې په ګرامر کې مشکل ولري، دا کلمه کوم د وینا په کوم توک کې راځي، یا ګرامري حالت څنګه دی، یا نور حالتونه څنګه دي. یوه کلمه ګوري فعل یې د هغې صفت څنګه دی، اسم یې څنګه دی، نو بیا عام قاموس ته مراجعه کوي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې په عامو قاموسونو کې د یوه لغت سمه کارونه کارول شوي وي. دغه قاموسونه تر ډېره حده د ژبپوهنې او وییپوهنې پر اساساتو ولاړ دي، یعنې د وینا توکونه یې ورته لیکل شوي دي، د هغې که یوه کلمه وي د هغې اسم لیکل شوی وي، صفت یې هم راغلی دی، قید یې هم راغلی دی، او د فعلي حالت یې هم راغلی دی. د وینا ټول توکونو کې چې یوه کلمه راځي هغه یې ټول لیکل شوي دي چې دغه کلمه کوم کوم حالتونه لري، آیا قید په حیث کارول کیدلی شي او که نشي کارول کیدلی، که کارول کیږي څه ډول کارول کیږي. دغه قاموسونه د هغې چا لپاره لیکل کیږي چې په ژبه کې له مشکلات سره مخ کیږي. یو شاګرد دی ادبیات لولي، نو هغه له عام قاموسونو نه ډېر وخت استفاده کوي، یو کلمې معنا له عامو قاموسونو پلټي. یا یوه ژبه یو څوک زده کوي، هغه عام قاموس ته مراجعه کوي چې د هغې معنا څه ده، د وینا توکي څنګه دي، یا نور توکونه څنګه پیدا کولی شو. مثلا ښه دی صفت دی، د هغې اسم څنګه جوړي، ښه والی دی، یا ښه توب دی، معنا نوم یې جوړي، یا ښه کول د هغې فعل دی. نو دغه کسان له عامو قاموسونو نه استفاده کوي. دوهم چې دي تخصصي قاموسونه دي. تخصصي قاموسونه کوم ډول قاموسونه ته وایي او د چا لپاره لیکل کیږي، په دې باندې بحث کوو. هغه قاموس چې د یو مسلک د متخصصینو یا زده کوونکو علمي اړتیاوې پوره کوي. مثلا د طب قاموس دی، د ژبپوهنې قاموس دی، یا د کیمیا قاموس دی.
کله چې یو څوک په مسلکي لحاظ یا په تخصصي لحاظ زده کړې کوي یا علمي مطالعه کوي، د هغې لپاره تخصصي قاموسونه لیکل کېږي. هغه تخصصي قاموسونو ته مراجعه کوي، په هغې کې د یوې کلمې په اړه بشپړ وضاحت وي، د هغې اصلي مفهوم، هدف ټول راخیستل شوی وي، هغه تخصصي برخې ته یې تللی وي. په عامو قاموسونو سره توپیر همدا دی چې هغلته یوازې ستا مشکل حل وي، خو تخصصي قاموسونه کېدلی شي موږ د مطالعې پر اساس باندې ولولو، د مطالعې لپاره یې ولولو. د اختصاصي کړنو قاموس، ترمینالوژي هم دغو قاموسونو ته ویل کېږي. دا یوازې بیا د یو مسلک لغتونه او اصطلاحات پکې راځي، بیا د ټولو مسلکونو یا د یوې ژبې عام کلمات په دې قاموسونو کې نه راځي. د دې قاموسونو یا تخصصي قاموسونو ځانګړنې څه دي؟ اول، د متخصصینو او زده کوونکو لپاره لیکل کېږي، ځکه دا د عامو کسانو لپاره نه وي. عام کسان چې دي په هره برخه کې د تخصص د زده کړو لیواله نه وي، نو په همدې اساس دا قاموسونه یوازې د متخصصینو لپاره وي. هغه څه چې د یو چا تخصص وي په هغې کې هیڅ نه پرېږدي، د هغې ټول اصطلاحات په بشپړ ډول تعریفوي، بشپړ جزئیات یې لیکي. په دغو قاموسونو کې د یو مسلک ځانګړي تخنیکي اصطلاحات، ځانګړي ترکیبونه، ځانګړي تعبیرونه او ځانګړي لغتونه پکې راغونډ شوي وي، یوازې د یوه مسلک. مثلا په ادبیاتو کې هم ادبیات بیل دي، ژبپوهنه بیله ده، یوازې د ژبپوهنې قاموس وي، حتی یوازې د یوې برخې قاموس وي، تاریخي ژبپوهنې قاموس وي، یا مثلا د تشریحي ژبپوهنې قاموس وي، یا د ادبیاتو کې ادبیاتو قاموس وي. دغه قاموس د هغه چا لپاره وي چې په یو مسلک کې زده کړې کوي. که د طب محصل وي، هغه د ادبیاتو تخصصي قاموس نه لولي، ځکه د هغې لپاره ډېر ګټور نه تمامېږي. نو دا د ادبیاتو قاموس یوازې ادبیاتو محصلین لولي. دا قاموسونه په املا او ګرامر نه بلکې په محتوا متمرکز وي. دا قاموسونه چې دي تر ډېره حده املا ته ترجیح نه ورکوي چې د یوې کلمې سمه املا تاسو در وښیي یا ګرامري حالتونه تاسو در وښیي، بلکې محتوا ورته مهمه وي چې لوستونکی مطالعه کړي. دغه قاموسونه چې د کلمو ریښې، تلفظ، املا، بېلابېل حالتونه، د یوې کلمې بېلابېلې املاوې، وارینټونه او داسې نورو اصولو ته پاملرنه نه کوي چې یوه کلمه څنګه بېلابېل وارینټونه لري یا بېلابېل تلفظونه لري. په دې باندې ډېر متمرکز نه دی، یوازې د یوې کلمې بشپړه تفصیلي معنا او مفهوم تاسو ته وړاندې کوي چې د دې کلمې یا دغه اصطلاح د څه دپاره کارول کېږي یا د دې اصطلاح مفهوم څه دی. دا و د قاموسونو د محتوا پر اساس بحث. که له تاسو سره کومه پوښتنه وه، کمنټ کې کولی شئ، همداسې زموږ ایمیل ادرس شته، په هغې باندې لیږلی شئ.